سلامونه او نیکی هیله دوستان دا زه تاسو ته بار وایم چې اکسل او ورډ د ټکنالوژي هغه الفبا توري دي. نو زه اوس کولای شم چې دغه نسخه چې په اکسل کې جوړه شوې ده زه دا یو اپلیکیشن ته وړم چې په هم په موبایل کې کار کوي او هم په کمپیوټر کې. نو زه راځم دلته ته کولای شي یو د اکسل فایل ورکا هغه به درته یو اپلیکیشن ته وړوي. په موبایل کې هم کار کوي او په کمپیوټر کې به هم درته ښیي. نو اپلیکیشن عموما هم داسې جوړیږي. لومړی اکسل راخستل کیږي او د اکسل کومه ډیټا چې ده د هغې دپاره بیا اپلیکیشن جوړیږي. یعنی اکسل چې دی هغه د هر اپلیکیشن یو تداو دی. معلومات او ډیټا سټرکچر دا ټول په اکسل کې ورته جوړیږي. اوس داسې اپلیکیشنونه داسې پلیټفارمونه شته دي چې هغې ته یوازې د اکسل شیټ ورکا هغه به درته یو اپلیکیشن ته بدل کی. یو څه خواري زحمت غواړي هغه به موږ هم زده کړو. او بل دا دی چې کله تاسو په اکسل کې هنر هم زده وي نو بیا دا هم کولی شئ چې تاسو یو اپلیکیشن فرض مثال دا یو اپلیکیشن دی په بازار کې ډېر خلکو به دا کارولی وي په سلونو ډالرو باندې قیمت لري خو دا ته کولی شئ دا په اکسل کې واړوئ. یعنی دغه اپلیکیشن ته اخیستی شئ په اکسل کې کلون کې هلته ترېنه یو ټمپلیټ یا یو ورکبوک ترېنه جوړ کړئ. دلته مختلفه برخې لري زه درته وښیم. سهام دي، روزنامچه ده، صرافۍ برخه ده، حوالې دي، دا د حوالې صادره او وارده او داسې حسابونه دي. اوس وګورئ چې ما همدغه شی ما په اکسل کې جوړ کړی دی. د اکسل اپلیکیشن درته خلاصوم. دا دی وګورئ حوالې وارده ده، صادره ده، تبادله د اسعارو ده، همدا ډول روزنامچه ده. دلته ډاشبورډ دی، ټول حسابونه درته پاک صفا ښیي او دا د راپور برخه ده. ته کولی شئ رپورټ شریک کې یعنې واټساپ د لارې میسیج کې ټول جزئیات ورولېږي. مشتري دی که صراف دی، معاملات در سره کړي دي ټول جزئیات لکه د بانک یو سټیټمنټ ورته لیږي. همدا ډول حسابونه دي، مختلف حسابونه پکې جوړولی شئ. د ستا د ډیټا ریکارډ دی. یعنې تاسو ته دا وایم چې تاسو یو اپلیکیشن راخلئ په اکسل کې جوړوئ. صحیح دی؟ یا داسې کوئ چې د اکسل شیټ تاسو راخلئ یو انډروید یا آی او ایس اپلیکیشن ته جوړوئ. نو دواړو دپاره کیږي. نو ځکه هر وخت زه تاسو ته وایم چې اکسل چې دی هغه د نن ورځې الفبا توري دي. دا به حتما زده کوئ هر دفتر ته چې لاړ شئ. او دا هم واورئ چې اکسل چې دی تاسو د هرې دندې دپاره اماده کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ اکسل زده کړئ نو زما مکمل کورس د الف نه تر یا پورې د اکسل زما خپل ویب سایټ دی شاهي درسونه. دلته تاسو کولی شئ چې د اکسل کورس له صفر څخه تر پرمختللي پورې زده کړئ. مختلفې پروژې دي پکې. دلته ټول معلومات شته دي. په دې کې مهمې پروژې دي، د ګودام دي، د روزنامچه او کاته دي او نور ډېرې زیاتې پروژې پکې شته دي. بلکې زه درته وایم چې هر درس دا د پروژې په شکل کې دی. دا مکمل معلومات تاسو اخیستی شئ او دا د فیس طریقه ده. او که بیا هم تاسو پوه نه شوئ دلته بیا د خلکو نظرونه دي. چا چې دا کورس اخیستی دی یا ویډیو معلومات ترلاسه کړي نو هغوی خپل نظر شریک کړی. او که بیا هم تاسو بیخي پوه نه شئ د پاڼې په دې اخر برخه کې راشئ، خپل ایمیل ولیکئ او د واتساپ شمیره مو ولیکئ. ستاسو ایمیل او ستاسو واتساپ ته به معلومات درشي او د هغې طریقې نه تاسو کولی شئ په دې کورس کې ګډون وکړئ. نو حتما دا زه تاسو ته اړین بولم ستاسو د آینده دپاره چې اکسل زده کړئ. موږ به په راتلونکي کې زه داسې طریقې درته وښیم چې تاسو اکسل به اخلئ انډروید یا آی او ایس اپلیکیشن به ترې جوړوئ. نو حتما اکسل زده کړئ. زموږ راتلونکي برنامې په همدې دي چې د اکسل نه موږ د انډروید او آی او ایس اپلیکیشن جوړ کړو. کورس کې داخله وکړئ. دا ویډیو د نور دوستانو سره هم شریک کړئ. ښې چارې.